السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر درکړم چې د آی سی سی له طرف نه افغانستان راتلونکي 2 کلو کې 12 غټ سیریزونه ترسره کوي چې دغه لوبې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه اعلان شوي دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. زه به تاسو ته وایم چې دغه لیست تاسو وګورئ. دغه د آی سی سی له طرف نه افغانستان ته چې کومې اف ټي پي پروګرام لوبې برابرې شولې، هغه مکمل د 2 کلو لوبې د افغانستان کرکټ بورډ طرف نه نن اعلان شوي دي. زه به تاسو ته وایم چې تاسو وګورئ، افغانستان به که خیر راتلونکې میاشت کې نیدرلینډ سره 53 اوريزې لوبې ترسره کړي. همدغسې بیا دغه افغانستان نیدرلینډ وروسته زیمبابوې سره 53 اوريزې لوبې او 15 اوريزې لوبې هم ترسره کړي. زیمبابوې سیریز نه وروسته بیا افغانستان فروری او مارچ میاشتې کې بنګلادیش سره لوبېږي. بنګلادیش سره بیا مارچ میاشتې کې هندوستان سره هم افغانستان په هندوستان کې 53 اوريزې لوبې ترسره کړي. بیا مارچ میاشتې نه وروسته مای جون میاشته کې افغانستان استرالیا سره 3 اوريزې لوبې په دوبۍ یا قطر کې ترسره کړي. همدغسې جولای اګست میاشت کې افغانستان آیلینډ سره یو ټیسټ لوبه او 55 اوريزې لوبې ترسره کړي. بیا که خیر اګست میاشته کې ایشیا کپ هم ترسره کیدونکی ده چې دغه هم 60 اوريزه ایشیا کپ ترسره کیدونکی ده. دغه به که خیر په سریلانکا کې ترسره کیږي. اکتوبر میاشته کې تاسو وګورئ، بیا که خیر نړیوال جام کپ په استرالیا کې ترسره کیدونکی ده. دغه نه علاوه نومبر ډسمبر کې افغانستان بیا زیمبابوې سره 2 اوريزې لوبې، 55 اوريزې لوبې او 2 ټیسټ لوبې ترسره کړي. بیا که خیر افغانستان کال 2023 کې هم ډېرې زیاتې لوبې ترسره کړي. تاسو وګورئ، جنوري میاشت کې سریلانکا سره لوبېږي، فروری او مارچ میاشت کې پاکستان سره لوبېږي. بیا همدغسې استرالیا سره هم 53 اوريزې لوبې ترسره کړي. بیا که خیر دوباره ایشیا کپ په جولای اګست میاشت کې 50 اوريزه ایشیا کپ کې لوبې ترسره کړي. بیا همدغسې سپټمبر میاشت کې ویسټ انډیز سره لوبېږي او همدغسې سپټمبر میاشت کې بیا دوباره نیوزیلینډ سره هم افغانستان لوبې ترسره کړي او نړیوال جام کپ هم په کال 2023 کې اکتوبر او نومبر میاشتې کې ترسره کیدونکی ده. نو دغه د افغانستان تاسو وګورئ، 12 غټ سیریزونه افغانستان په 2 کلو کې ترسره کړي. نو راتلونکي کال کې د افغانستان تقریبا په هر یوه میاشته کې لوبې دومره زیاتې دي او هر یو ټیم سره افغانستان لوبې ترسره کړي. نو افغانستان ته هم پکار ده چې دغه لوبه ته یو مضبوطه لوبډله جوړه کړي. څومره چې زاړه لوبغاړي دي زر تر زره باید ملي ټیم نه رخصت کړي او ځوانانو باندې همدغه اوس نه کار شروع کړي. خپل نظر لاندې ما سره په کامنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.